سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالب ویډیوګانو څخه برخمن. بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ د جې د توري اړوند لغتونه وایو. words for J یا د جې لپاره لغتونه موږ مخکې ویلو چې جې د جیم او ژ اواز ورکوي، لکه جاکټ، جاکټ، جیل، جیل، جاب، جاب، جابلیس، جابلیس، جنگل، جنگل. جاکټ، جاکټ، جیل، زندان، جاب، دنده، جابلیس، بی دنده یا بی وظیفه، جنگل، زنگل. JACKET جاکټ، JAIL جیل، JOB جاب، JOBLESS جابلیس، JUNGLE جنگل. اوس راځو د ګرامر برخې ته. د ګرامر په برخه کې موږ هغه جملې په سوالیه اړوو چې ډیمونستریټیو پروناون پکې کارول شوی. موږ په تیرو لیکچرو کې ویلې د دې لپاره چې یو جمله په سوالیه تبدیله کړو نو موږ باید ټو بی ورب د جملې سر ته راولو. هغه که هر ډول جمله وي، که ډیمونستریټیو پروناون پکې استفاده شوی وي یا که سبجیکټ پروناون پکې استفاده شوی یا نورې جملې وي، هر جمله چې غواړئ په سوالیه تبدیله کړئ ټو بی ورب پکې پیدا کړئ، ټو بی ورب د جملې سر ته راولئ، جمله په سوالیه بدلیږي. لکه This is an image. دغه دا یو تصویر. که وایم چې آیا دغه یو تصویر ده نو په هغه صورت کې زه د جمله باید په سوالیه تبدیله کړم او د سوالیه تبدیلولو لپاره موږ دغه to be چې is ده دا د جملې سر ته راولو is، بیا له هغې نه وروسته ټوله جمله لیکو is this an image. نور هیڅ تغییرات پکې نه راولو، یوازې د to be verb د جملې سر ته راولو. که همدغه جمله زه غواړم په منفي تبدیله کړم نو د هغې لپاره زه باید دغه مثبته جمله کې له to be نه وروسته not اضافه کړم، یا همدلته هم کولی شم او لاندې لیکلی شم. مثلا this is، همدغلته له is نه وروسته not ورکوو. this is not an image. دغه یو تصویر نه ده. اوله جمله this is an image، دغه د یو تصویر. دویمه جمله is this an image، آیا دغه یو تصویر ده. دریمه جمله this is not an image، دغه یو تصویر نه ده. راځو دغه مثال ته. these are informations، یعنی دغه دی معلومات. په دې صورت کې موږ د to be verb د جملې سر ته راولو، وایي چې are these informations آیا دغه معلومات دي. مخکې و دغه معلومات دي، اوس وایي آیا دغه معلومات دي، نو د جمله په سوالیه تبدیله شوه. د یادولو وړ ده چې آیا په انګلیش کې نشته، همدغه to be verb چې د جملې سر ته راولې نو جمله په آیا بدلیږي. که وایم چې دغه معلومات نه دي نو په هغه صورت کې موږ هم د مثبته جمله کې له to be نه وروسته not ورکو. these are not informations، دغه معلومات نه دي. اوس راځو دغه مثال ته. وای that is a patient، هغه د یو مریض. که غواړو دا جمله په سوالیه تبدیله کړو، یعنی وایي چې آیا هغه د یو مریض، په هغه صورت کې موږ is د جملې سر ته راولو چې to be ده is that a patient، آیا هغه یو مریض ده یا یو ناروغ ده. که غواړو دا جمله په منفي تبدیله کړو، یعنی وایي چې هغه یو ناروغ نه ده، نو په همدغه جمله کې له is نه وروسته یا to be نه وروسته not اضافه کوو. داسې وایي چې that is not a patient. نور جملې سره هیڅ کار نه لرو، یوازې که غواړو په سوالیه تبدیله کړو جملې سر ته to be راولو، او که غواړو په منفي تبدیله کړو په مثبته جمله کې له to be نه وروسته not اضافه کوو. اوس دلته یو بل مثال ده. وای those are ambulances، هغه دي امبولانسونه. نو د دې په خاطر غواړو چې دا جمله په سوالیه تبدیله کړو، وایي چې آیا هغه دي امبولانسونه. نو د دې په خاطر دا to be د جملې سر ته راولو are those ambulances، آیا هغه امبولانسونه دي. که وایي چې هغه امبولانسونه نه دي نو د دې په خاطر موږ بیا له دې to be نه وروسته په مثبته جمله کې not اضافه کوو، یعنی داسې وایي چې those are، دلته یو not ورسره اضافه کوو، ambulances، دغه امبولانسونه نه دي. نو اوس هم تاسو همدغسې جملې په سوالیه تبدیلې کې، په منفي تبدیلې کې، نه یوازې په ډیمونستریټیو پروناون کې بلکې په سبجیکټ پروناون کې یا نورې جملې، هر چیرته چې غواړئ یو جمله په سوالیه تبدیله کړئ نو د همدغه قانون په اساس باندې جمله په سوالیه تبدیلیږي.
نو دا زموږ د نن ورځې درس په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی اوسیږي بریالي و. دوستانو د ویډیو له لیدو مو مننه. که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې ما ته کمنټ پرېږدئ، چینل سبسکرایب کړئ، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بیا ښه وخت.